السلام علیکم زما ګران مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د ډولفن آیان په باره کې دی. د ډولفن آیان باندې پېښور کې چې کوم حمله شوې ده، حمله په چا کړې وه، نو پولیس چې دی نو خپل کاروایی جاري ساتلې ده. نو تاسو په سټارټینګ کې دا تصویر صحیح دا ملزم دا چې دی نو یو ملزم دی پولیس ارست کړی دی. نو تر اوسه پورې چې دی نو دا معلومات وشو یا چې دی نو چې کوم معلومات راځي د ډولفن آیان چې کوم ملزم دی هغه گرفتار شو. نو دوستانو د ډولفن آیان چې کوم ملزم دی د هغه گرفتاری سره چې کومه اهم خبره ده هغه دا ده چې هغه ملزم گرفتار شوی دی چې چا په ډولفن آیان باندې فایرینګ کړی دی. نو د پولیس اړخ نه فلحال داسې قسمه چې دی نو خبره نه ده راغلی چې د ډولفن آیان ملزم گرفتار شو. هسې په سوشل میډیا باندې دا خبره شیر کېږي چې وایي د ډولفن آیان چې کوم قاتل دی که چا پې قاتلانه حمله کړې ده هغه ملزم گرفتار شو. لا خو تر اوسه پورې د پولیس اړخ نه داسې هېڅ قسمه سټیټمنټ یا بیان نه دی راغلی یا چې دی نو تصویر نه دی اپلوډ شوی. خو تاسو په سایټ باندې دا تصویر صحیح کړو د دې کس هغه دا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دی. هر یو کس دا وایي چې د ډولفن آیان چې کوم قاتل دی قاتلانه حمله پې چا کړې ده نو هغه گرفتار شوی دی. نو دوستانو د ډولفن آیان باندې چې کوم قاتلانه حمله شوې ده هغه ملزم تر اوسه پورې د پولیس اړخ نه څه داسې بیان نه دی راغلی چې زه ووایم چې هغه گرفتار شوی دی. نو دا په سوشل میډیا باندې چې دی نو د ده تصویر وایرل شوی دی او په سوشل میډیا باندې د ده تصویر ورکړی شوی دی چې د ډولفن آیان ملزم گرفتار شو. نو دوستانو انشاءالله ډېر زر تاسو سره به چې دی نو د ډولفن آیان د ملزم هغه تصویر هم شیر کوم او داسې چې دی نو د پولیس اړخ نه نوی سټیټمنټ راشي نو هغه هم زه تاسو سره شیر کوم. دا نوی معلوماتي ویډیو ما خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. انشاءالله ډېر زه تاسو سره ملاقات کېږي. د لوی الله په امان. والسلام.